السلام علیکم ګرانو دوستانو ملګرو او مینوالو. دا د یو ځل بیا حاضر شوم د نوي جملو سره. نو راځو چې درس پیل کو او زما چینل کې هم ګډون وکړئ ترڅو زما چینل هم وده وکړي. زما چینل تر اوسه نوی دی. نو راځو د جملې ویایو. I have item for school in my bag. زه په خپل بکس کې د ښوونځي لپاره شیان لرم. Item means شیان. He offered me the keys to his car. هغه ماته د خپل موټر کنجۍ را وړاندې کړې یا ماته یې د کنجیو وړاندیز وکړ. آفر معنا وړاندیز کول، پیشنهاد کول. راځو دریم نمبر جملې ته. So what is the price of this item؟ د دې شي قیمت څو دی؟ What is the price of this item؟ د دغه شي قیمت څو دی؟ Item price means قیمت. صحیح ده؟ قیمت. My sister has many beauty products in her room. زما خور په خپل اطاق کې زیات تولیدات لري. My sister زما خور has many beauty لري ډیر ښایسته تولیدات in her room په خپل اطاق کې. نو دغه وه د نن ورځې انګلیسي خپرونه. انشاءالله راتلونکي کې بیا هم موږ نوې جملې د تاسو لپاره وړاندې کوو. تاسو یو احسان وکړئ چې زما په چینل کې ګډون وکړئ او زما چینل د خپلو ملګرو سره شیر کړئ ترڅو زما دغه کوم مینوال چې دي دا زیات شي. نو دغه د نن ورځې انګلیسي خپرونه. انشاءالله راتلونکي خپرونې ته په تمه واوسیږئ او انشاءالله هڅه وکړئ چې زما چینل کې هم ګډون وکړئ.